په لغمان، کابل، پکتیا، بدخشان، غزني، سرپل، تخار او کندوز ولایتونو کې 46 مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د غزني ولایت مقر ولسوالۍ ابتدایه محکمې مسؤلینو په هڅو د قتل 2 موضوعات حل او فصل شول. د کابل ولایت ښاري ابتدایه محکمې اړوند 4 زونونو په 2 اونیو کې 1180 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د سترې محکمې د اجرااتو ارزونې او ظرفیت لوړونې ریاست لخوا د سترې محکمې اداري کارکوونکو لپاره 15 ورځنی روزنیز سیمینار جوړ شو. د قضایي زده کړو عمومي ریاست کې د محاکمو د قضایي غړو د ظرفیت لوړونې یو میاشتنی روزنیز پروګرام پای ته ورسید. د سترې محکمې امنیتي او اجرایوي چارو ریاست اړوند خالد بن ولید رضی الله عنه تعلیمي مرکز له 15مې دورې څخه 180 مجاهدین فارغ شول. د سترې محکمې د مرکزي ریاستونو او دیوانونو رئیسانو، مفتیانو، محررینو او امیرینو لپاره د دعوت او ارشاد ریاست میاشتنۍ غونډه وشوه. د افغانستان اسلامي امارت محاکمو د روان 1446 هجري قمري کال په 3مه روبه کې د ښځو حقونو اړوند 6514 قضیو او مواردو ته رسیدنه کړې ده. د بامیان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 114 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 101 وثیقې هم اجرا کړې دي. د سمنګان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 190 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 133 وثیقې هم اجرا کړې دي. د پروان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 109 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 101 وثیقې هم اجرا کړې دي. د هلمند ولایت مارجې ولسوالۍ ابتدایه محکمې مسؤلینو په هڅو د قتل موضوع حل شوه او په کونړ ولایت کې 14 مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه.